سلام دوستانو. یو دوست لیکلی سلام استاد. ما اوریدلی و چې شل په سلو کې خلک له مرګه او اتیا په سلو کې له وینا کولو ویریږي. د دې هر څه لامل څه ده؟ ښه، اول خو اجازه راکوي ووایم دوستانو چې په دې وروستي وختو کې هغه دغه ډول پوښتنې ډېرې راځي ماته په انسټاګرام کې، دغه ډول پوښتنې ډېرې په یوټیوب کې راځي، دغه ډول پوښتنې ډېرې په فیسبوک کې په انبوکس کې راځي، کله کله خو په کامنټو کې هم لیکل کېږي چې زه وینا نشم کولی، زه پر نفس اعتماد نه لرم، زه مطالعه نشم کولی. ښه، دا مطالعه خو لږ لږ سړی خوشحاله کوي ځکه چې زموږ ځوانان غواړي چې د مطالعې په اړه پوه سي او دا ډېره ښه خبره ده او دا موږ خوشحاله کوي او موږ هم کوشش کوو تر خپل حده او خپلې کچې او خپل اندازې او تر خپله وخته پورې چې دې دوستانو ته جواب ورکړو. اما په ټوله کې د دې پوښتنو یو لوی علت زه غواړم اول په سر کې دا تاسو سره شریکم چې د دې پوښتنې لوی علت دا ده چې زموږ ټولنه واقعا استبدادي ټولنه ده. یعنې موږ واقعا په یو استبدادي دیکتاتورانه کورنیو او ټولنو کې رالویږو او هر قدم او هر کار مو څارل کېږي او په ضربین کې لیدل کېږو، هر قدم چې موږ اخلو څارل کېږو او د دې څار او د دې تعقیب علت همدغه ده چې موږ معمولا په ژوند کې هر حرکت ته خپل هر اقدام ته پام کوو او ډاریږو چې اوس کوم حرکت رانه ونیسي چې اشتباهي یا تېروتنې یا بیا ورته نور مسوي. په هر حال څو علته لري دوستانو. اول دا چې موږ په ټوله کې په قضاوت فکر کوو. یعنې دغه یوه دوه اونۍ مخکې ما یو چېرته ورکشاپ درلوده او یو چا راته وویل چې زه چې کله ورکشاپ ته ځم، کله چې وینا کوم، نو په دې اړه فکر کوم چې زه به اوس د خلکو سره څه کوم، یا به دا خلک څنګه کېږي، یا به دا خلک داسې سي یا به داسې سي، یا دا وایم چې خلک داسې سي. ښه، زه غواړم دا ووایم چې په هر وینا کې او په هر دغه ډول اقدام کې چې تاسو لاس پرې پورې کوئ، هڅه وکړئ چې د خلکو په قضاوت پام مه کوئ. دا چې خلک څه قضاوت کوي دا په هر حال کوي. که تاسو تر ټولو ټاپ او تر ټولو ښه وینا هم وکړئ، خلک خپل قضاوتونه کوي. یو بل د خلکو قضاوت معیار نه ده. خلک څه پوهېږي؟ په هغه محفل کې تاسو وینا ورته کوئ، دېرش په سلو کې لوستي دي، دېرش په سلو کې نالوستي دي، دېرش په سلو کې منطقي دي، دېرش په سلو کې غیر منطقي دي، دېرش په سلو کې له خپل شعوره کار اخلي، دېرش په سلو کې نه اخلي او ته راغلی دې قضاوت ته ناست یې، د خلک به ما په اړه څه قضاوت کوي. ډېر پام چې زما په نظر اړین ده هغه دا ده چې موږ په دې فکر وکړو چې نن څومره ښه وینا کولی شم، نن خلکو ته څومره نوي ښه او جالب مواد او مطالب لیږدولی شم. دا که موږ په نظر کې وساتو موږ سره خورا ډېر کومک کولی شي. یو دویم د ځان له عیبه ویرېږو. ښه، که یو څوک راباندې پوه شي چې زه ډېر نه پوهېږم، که یو څوک راباندې پوه شي چې زه پر نفس اعتماد نه لرم، که یو څوک راباندې پوه شي چې زه اضطراب لرم، بیا به څه کېږي؟ ښه، دا خپله یو ډول کمالګرایي ده، یو ډول وسواس ده چې موږ ډېری انسانان یې لرو او له ځانه سره ساتو او فکر کوو چې موږ باید په ټوله معنا کامل او پوره واوسو. او زه په دې باور لرم چې موږ په هیڅ صورت نشو کولی چې هر څه پوره کامل او تکمیل کړو. دا په یاد ولرئ چې هر کار هر اقدام خپلې نیمګړتیاوې، خپلې تېروتنې او خپلې ستونزې لري. خپل کار په خپل وخت کوه. ولس کلنۍ کې کومه تېروتنه کړي ته په ولس کلنۍ کې همغه نه پوهېدې، اوس چې 20 کلن یا 25 کلن یې خپله پوهه دې کاروه او مخته ځه. کېدای شي په 40 کلنۍ کې په خپله 45 کلنۍ هم وخاندې او ریشخند او مسخرې درته ښکاره شي. بنان ته نشې کولی چې د 25 کلنۍ کړنې ودرې. هر څومره چې انسان ډېره تجربه پیدا کوي په خپل تېر پښېمانه کېږي. دا مسله عادي او نارمل ده. یعنې له خپل عیبه مه ویرېږه. انسان په هیڅ صورت نشي کامله کېدلی. خپله وینا دې وکړه، خپل پرمختګ او خپلې ودې ته ادامه ورکړه. درېیم مورد تجربه ده خویندو ورونو. یعنې هر څومره چې تاسو ډېره تجربه وکړئ، هر څومره چې ډېره سټیج ته راسئ، هر څومره چې ډېر د صنف مخې ته لاړ شئ، هر څومره چې ډېره وینا وکړئ، په همغه اندازه کومک درسره کوي. بله نکته هم چې په درېیمه نقطه کې غواړم اضافه کړم هغه د پوهې مسله ده. تاسو ځان پوه کړئ، تاسو ځان ډک کړئ، تاسو ځان ملا کړئ، بیا لاړ شئ د سټیج او د صنف مخې ته. اطلاعات او معلومات موږ ته زړه راکوي، جرأت راکوي او شجاعت راکوي چې لاړ شو د یو چا په مخ کې خبرې وکړو.
دغه دوه درې علت دي دوستانو چې زه فکر کوم د وینا په برخه کې موږ ته ستونزې پیدا کوي. مننه.